السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ لره. دوستانو د سورة المزمل ختم وظیفه در سره شریک کوم چې ډیر ناشنا پایدې پکې پرتې دي او ډیره طاقتور ختم د ډیر طاقتور مجرب عمل د دوستانو چې ان شاء الله د هر مشکل د حل کولو لپاره کوي وبسي. دوستانو داسې وظیفه ده چې د دې په کولو سره به الله تعالی درته دومره مال او رزق او دولت درکړي چې تر حساب تیر وي، ختمولی به یې هم نسي. هیڅ کله به غریب فقیر مسکین نه کړل سي که چیرې د دغه ختم تاسو جاری وساتئ. دا سورة المزمل ده، د قرآن شریف 83 سورت ده او ډیر اسانه او مجرب عمل ده. تقریبا 0 آیات باندې مشتمل ده. دا سورة مزمل ده. دا سورت د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې نازل شوی ده. نو لہذا دوستانو حدیث کې راځي چې څوک د سورة مزمل تلاوت وظیفه کوي الله تعالی به په دنیا او آخرت کې له هر قسم ته مشکلات او پریشانیو څخه وساتي. په دنیا کې به الله له مالی پریشانیو، له مالی مشکلاتو، له مالی تاوانونو، له نقصاناتو، له دې ټولو څخه به الله وساتي په خپل فضل و کرم سره. او په دنیا کې چې کم حاجات دي، کم پریشانی دي، کم مشکلات دي، دا به ټول دفع کړل سي او هغه حاجات به پوره کړل سي. او د آخرت چې څه مشکلات دي له ټولو پریشانیو مشکلاتو څخه به الله تعالی وساتي. او هیڅ کله به پر انسان باندې د رزق تنګي نسي را، او انسان به هیڅ کله له فقر او له غریبي سره نسي مخ، او انسان به هیڅ کله د رزق په تنګي کې مبتلا کړل نسي. انسان به هیڅ کله قرضدار نه کړل سي او انسان به سرمایه‌دار وي د دې وظیفې په کولو سره. نن درته دوستانو دغه وظیفې طریقه درته کوم چې پر کومه طریقه باندې کیږي. اسانه عملیه ده، اسانه طریقه ده. صرف اودس غواړي، په اودس سره کیږي. صرف 3 واره دا وظیفه کیږي. په دې 3 واره ویلو سره به الله تعالی به انتها مال او دولت درکړي. د دنیا پریشانی به ټولې در حل کړي. د آخرت له مشکلاتو، هغه مشکلات چې دغو دفع کول یوازې په نیکو اعمالو. ګوري په دنیا کې کچيري مونږ او تاسو له مشکلاتو سره مخ کیږو، نو بیا مو تاسو د مشکلاتو د حل کولو لپاره یا وظیفې وایو یا د مشکلاتو د حل کولو لپاره مثلا پیسې مخته کوو، په هغه پیسې باندې خپل ځان ساتو. هغه پریشانی، هغه مشکلات، هغه تکالیف د پیسو له لارې مونږ او تاسو حل کوو. که بندیخانه وي، که جیل وي، که بیماری وي، که ناجوړي وي. خو د آخرت داسې مشکلات دي. ګوري دوستانو د آخرت داسې مشکلات چې تر آخرت مخکې به حل کوي. په پیسو باندې هم حل کولای شي، ځکه چې حضرت عثمان رضی الله عنه ته نبی علیه السلام ویل ته هغه کس یې چې په پیسو د جنت واخیستی. د آخرت ښې وښادۍ، د آخرت نعمتونه ټول په پیسو واخیستو. څنګه یې واخیستو؟ د الله په لار کې مصرف کړي، مسکینانو، غریبانو، فقیرانو، حاجتمندو خلکو ته یې ورکړي. کچيري انسان په دې دنیا کې روپۍ مصرف کې پر ښه لاره، پر نیکه لاره، مسجد کې جوړ کې، مدرسې کې جوړې کې، علماو ته کتابونه واخلي، مسکینانو ته، فقیرانو ته، غریبانو ته یې ورکړي. یا داسې د اوبو په لاره ځای کې د اوبو یو ځای جوړ کړي چې مسلمانان له هغه څخه اوبه څښي، نفع ګټه ځینې اخلي. د انسان د آخرت مشکلات د پیسو په وجه باندې حل کړو. د آخرت پریشانی، د آخرت تکالیف چې راځي تر وار له مخې په دنیا کې لا پیسې مخته کاغه مشکلات ور باندې حل کړو. یا په عبادت انسان وکي خو په هغه دنیا کې چې بیا ورسي حساب او کتاب شروع کړی سي، بیا ته دې ته نه فارغه کېږي چې زه به دا وظیفه ووایم، په دې به خپل ځان له مشکل څخه خلاص کړم. د آخرت داسې پریشانی ده. ګوري داسې مشکلات دي چې هر کس به د خپل ځان غم اخیستی وي. زوی بل فلار بیزار، فلار بل زوی، لور بل مور، مور بل لور، سړی بل ښځې، ښځه بل سړی څخه بیزاره وي. هر سړی به د خپل ځان د خلاصولو غم اخیستی وي. خو د آخرت د مشکلاتو د حل کولو لپاره په آخرت کې بیا تاسو ته موقع نه ملاویږي. موقع دا دنیا کې درته ملاوي سوې ده. نو کوشش وکړئ په دې دنیا کې څه وکړئ چې په آخرت کې بیا وریبئ او هغه ګټه درته وکړي. نو دغه سورة مزمل د آخرت مشکلاتو د حل کولو لپاره یو بهترین او یو مجرب، یو طاقتور عمل ده.
نو دوستانو وظیفې طریقه درته ښیم، که ستاسو هره پریشاني وي، ستاسو هر حاجت وي، ستاسو هر مشکلات وي، ستاسو د رزق تنګي وي، چې هر څه وي، په ښه نیت به د سهار له لمانځه یعنې ماخستن له لمانځه نه بعد قرآن شریف در واړوئ چې تقریبا 83 سورت به یې شاید دا سورت به در واړوئ او دا سورة مزمل د 20 آیاته ده. دا سورت به یو وارې تلاوت کړئ، کله چې یو وار تلاوت کړئ تر پایه ورسوئ، دعا به وکړئ، لغه نه بعد به بیا تلاوت کړئ، لغه نه بعد به بیا تلاوت کړئ. له هر وار تلاوت کولو نه بعد به دعا ښه په خشوع، ښه په عاجزي، ښه په اطمینان سره د خپل حاجت د پوره کولو، د مشکل د حل کولو، د پریشانی د حل کولو او د رزق د غوښتلو، د رزق د تنګي د ختمولو لپاره ښه په اطمینان سره دعا وکړئ. انشاءالله په څو ورځو کې به ستاسو دا مشکل حل شي. که بیا هم په 2-3 ورځو کې تاسو دا وظیفه وکړه دا نه حل کېدی، نو بیا مسلسل 41 ورځې وکړئ. انشاءالله په 41 ورځو کې چې ستاسو هره سخته پریشاني وي حل کېږي به، ستاسو هر سخت حاجت وي پوره کېږي به، تاسو له هر قسم ته رزق له تنګي څخه پناه غواړئ، انشاءالله الله تعالی به درته نصیب کړي. دا و دوستانو د سورة المزمل وظیفه. الله دې وکړي چې تاسو یې وکړئ او له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې وظیفې پورې د خدای په امان پر الله مسپارم. السلام علیکم.